که چیرې تاسو د پروګرامینګ سره علاقه لرئ دوستانو موږ له دې وروسته کوشش کوو چې تاسو ته په پښتو ژبه باندې د لارښود ویډیوګانې یا توتوریال ویډیوګانې د HTML CSS جاوا سکریپت جاوا ګیټ همدارنګه د نورو پروګرامینګ ټکنالوژیانو په برخه کې موږ تاسو ته غواړو چې ویډیوګانې برابرې کړو. نن زه غواړم تاسو ته په سایلنټ ټیچر باندې یو ویډیو جوړه کړم. دوستانو وکړه پخوا کله چې ما په پروګرامینګ باندې د لومړي ځل لپاره شروع وکړه نو زما لومړنۍ شروع هم له همدغه سایلنټ ټیچر نه وه. دا سایلنټ ټیچر داسې یو ښکلی او په زړه پورې پروګرام ده چې دوی جاوا سکریپت په ډیر یو ساده شکل باندې تشریح کړی ده. نو د سایلنټ ټیچر نه مفهوم هم دا ده چې دوی خبرې نه کوي، صرف تاسو ته کارخانګیانې درکوي او تاسو یې باید حل پیدا کړئ. نو راځئ شروع کړو، وګورو چې له 2 کاله وروسته په دغه سافټویر کې کوم شیان نوي کومې پوښتنې نوي راغلي. نو په ګډه به شروع وکړو. دلته راځو په دغه تصویر باندې کلیک کوو. ښه، لومړی دوی موږ ته 2 دانې اعداد رااخیستي دي چې دا دوی وایي چې که چیرې 6 جمع 2 وي نو څو به سي؟ 6 جمع 2 نو دا به 8 سي. همدارنګه ویلي دي چې 1 ضرب د 2 څو کیږي؟ نو دا به 2 سي. دوستان زه کوشش کوم چې ډېرې خبرې ونه کړم او صرف ما د کارخانګي په هکله خلاص وغږېږم، ځکه دا ویډیو ممکن له 20 دقیقو نه زیات وخت ونیسي. نو راځو دلته اوس موږ تاسو ته یوه وریابله راکړې. په پروګرامینګ کې چې کله تاسو پروګرام زده کوئ دوستانو نو لومړی شروع د تاسو له وریابل نه وي. نو تاسو اول چې زده کوئ وریابله زده کوئ. نو دلته موږ تاسو وینو چې لیټې ټایپ ده او د وریابلې نوم آ ده، قیمت 5 ده. نو دوی موږ تاسو ته وایي چې که چیرې دغه آ له 2 سره جمع سي قیمت به یې څو سي؟ نو د آ قیمت 5 ده، 5 جمع 2 اوه کیږي. اوس یې موږ تاسو ته 2 دانې وریابلې راکړي چې 2 مختلف قیمتونه لري. د آ قیمت 3، د بي قیمت 15 ده. که چیرې موږ تاسو آ له بي سره جمع کړو 3 جمع 15 8 کیږي. دلته راځو په 8 قیمت باندې کلیک کوو. ګورئ دا لیول په لیول باندې همداسې موږ تاسو ته کارخانګیانې راولي. نو همداسې له اسانه نه ورو ورو سختېږي. اوس موږ تاسو ته 2 دانې وریابلې راکړي. دا ځل قیمتونه نمبرز نه دي، نو سترینګ دي. سترینګ هغه قیمتونه دي دوستانو چې په دغه کوټیشن کې راځي، کله هم په ډبل کوټیشن کې راځي، کله په سنګل کوټیشن کې. نو دلته د آ قیمت څه ده؟ آی ډي ده. د بي قیمت جي آی ده. نو کله چې دا دواړه سره جمع سي نو دا به د قیمت ترې جوړ سي. بیا صرف قیمتونه یې فرق کوي، نور کارخانګي هماغه کارخانګي ده. نو دا به سي اف ای و 80. دا هم په همدې رنګ په همدې شکل. دلته اوس دوستانو تاسو باید ډیر متوجه اوسئ چې سترینګ او نمبرز فرق لري. دا سترینګ دي. کله چې موږ سترینګ یو له بل سره جمع کوو نو اول ته آ راغلی ده، بیا بي، نو قیمت هم اول د آ راځي بیا د بي، دا ترې جوړیږي دا 45 سترینګ. نو دلته یې موږ تاسو ته نمبرز راکړي دوستانو. نو نمبرز د سترینګ په شکل نه دي، دا سره جمع کیږي. نو دلته موږ تاسو ته ویلي چې آ جمع بي څو کیږي؟ 1 جمع 3 کیږي 4. دلته بیا دغه نمبر یې راخیستي دي په سترینګ کې اچولي دي. نو دا ځل سترینګ چې دي د نمبر په شکل نه سره جمع کیږي. نو دلته اول د آ قیمت راځي بیا د بي قیمت راځي، نو دغه 25 به قیمت دي. نو دلته یو وریابله ده دوستانو چې د اولین قیمت یې 0 ده او دوهم قیمت یې 2 ده. نو یو وریابله چې کله وروستنی قیمت واخلي هماغه د همغې وریابلې قیمت راځي. نو دلته وروستنی قیمت یې آ مساوي 2 ده، 2 جمع 1 3. دلته بیا د آ وریابله ده، قیمت اول ځل 2 ده، بیا همدغه وریابله مساوي کیږي همدغه قیمت جمع 3 15 کیږي. 15 چې کله موږ تاسې له 0 سره جمع کړو 15 کیږي. اوس یې موږ تاسو ته فنکشنو باندې شروع وکړه. هلو فنکشن ده چې 2 دانې پارامترونه لري، د آ او بي. نو دغه فنکشن ته چې موږ کله دغه آ او بي قیمتونه ورکړو دا اخلي په خپلو کې سره جمع کوي، بیا هماغه قیمت موږ تاسو ته راکوي. نو دلته چې کله موږ تاسو د هلو فنکشن ته 3 او 4 قیمت ورکړو دا په خپلو کې سره جمع کړي و به ترې جوړ سي.
همدارنګه دا ځل یې د هلو فنکشن دوه دانې پارامترونه اخلي، دا ځل یې په خپلو کې سره ضربوي. نو کله چې موږ او تاسو د 1 او 3 قیمتونه ورکړو، دا په خپلو کې سره ضرب کړي، 1 په 3 کې به 3 سي. نو دلته موږ او تاسو وینو چې د هلو فنکشن د پارامتر لري. نو که چیرې موږ او تاسو د هلو ته 3 قیمت ورکړو، د همدغه فنکشن اخلي، د همدغه پارامتر په خپل ځان کې بیرته ضربوي موږ او تاسو ته، بیا موږ او تاسو ته قیمت راکوي. نو کله چې موږ او تاسو د هلو فنکشن ته 3 ورکړو، 3 په 3 کې ضربوي 9 کېږي. دا ځل هم دا ځل د هلو فنکشن ته چې موږ هر قیمت ورکړو، هماغه قیمت موږ او تاسو بیرته په لاس راکوي. دلته 8 ورکړي، نو قیمت به یې بیرته 8 وي. دا ځل د هلو فنکشن صرف 4 موږ او تاسو ته په لاس راکوي. نو هر چېرته چې موږ او تاسو دغه فنکشن راوغواړو، نو دغه قیمت دغه فنکشن قیمت به 4 وي. نو 4 چې کله موږ او تاسو له 2 سره جمع کړو، سی به 6. دلته د وریابله ده دوستانو چې سترینګ قیمت لري. نو موږ او تاسو ته وایي چې لینت څو ده. لینت دا 1 2 3 4 4 لینت ده، ځکه 4 حروف دي په دغه سترینګ کې. دا ځل د قیمت 3 حروف ده. نو دلته موږ او تاسو 3 وو. دا ځل موږ او تاسو ته یوه ارای راکړې ده. په دغه ارای کې 4 قیمتونه دي، د دې لینت هم 4 ده. دا ځل هم 4 ده، ځکه 4 قیمته لري دغه ارای. دا ځل موږ او تاسو ته ویلي چې که چیرې د ارای او په دې کې دغه 4 قیمته وي، نو د 0 قیمت کوم یو ده؟ دوستانو په ارای کې قیمتونه له 0 نه شروع کیږي. نو دا د آی قیمت څه ده؟ دا 0 ده، بیا د اچ 1 2 3 په همدې شکل باندې راځي. نو کله چې موږ او تاسو له دغه ارای نه د 0 قیمت وغواړو، نو موږ او تاسو ته به دغه لومړنی قیمت راکړي آی. په همدې شکل دا ځل 2 ده. دا ځل قیمت ګوره 0 1 دغه ای ده. دا ځل 0 1 2 3 و. دا ځل موږ او تاسو ته ویلي چې انډکس د یو څو ده. دوستانو انډکس هم په ارای کې له 0 نه شروع کیږي. نو 0 1 2 3 4 یو دلته ده، نو انډکس به هم 4 وي. دلته اوس موږ او تاسو ته بولین راځي. وایي 6 مساوي 6 دي، او بالکل دا ترو ده. ترو او فالس قیمتونه موږ او تاسو باید دلته انتخاب کړو. 18 له 18 سره مساوي دي، ترو. 2 له 2 سره نه دي مساوي، دا مساوي دي. موږ او تاسو دلته فالس وو، باید دا مساوي وای. 29 له 3 سره نه دي مساوي، ترو وو. 29 عدد له 3 سره نه ده مساوي. 18 بیا دلته هم 18 دي، خو دا سترینګ او نمبر دي. سترینګ او نمبر هیڅ وخت په خپلو کې سره مساوي کیږي نه، دا امکان نه لري. نو دا فالس ده. 19 له 14 نه کوچني نه دي، دا فالس ده. د آ قیمت 15 ده، 15 مساوي نه مساوي 29 دي، دا ترو ده. یعنی 15 له 29 سره نه مساوي کیږي، دا خو معلوم داره خبره ده. د آ قیمت 12 ده، او دلته بیا ویلي چې دغه آ له 12 سره نه ده مساوي، دا فالس ده، مساوي دي. دلته د آ قیمت 4 ده، بیا په دوهم ځل کوم قیمت اخیست هغه 6 ده. نو 6 چې کله موږ تاسو 2 سره جمع کړو، هغه به 8 سي. د آ قیمت 6 ده. دوستانو کله چې یو وریابل قیمت اخلي، هغه په یو مساوي باندې قیمت اخلي. نو دا قیمت نسی اخیستلی. قیمت یې 6 ده، 6 جمع 1 و. دلته بیا د آ وریابله ده دوستانو، قیمت 2 ده. نو دا قیمت نه اخلي، اما 2 قیمت 2 چې کله موږ تاسو له یو سره جمع کړو، 3 به سي.
د ا قیمت 2 د دوهم قیمت 0 ده، نو دغه دوهم قیمت اخلي. وروستی قیمت چې هر قیمت یو وریابل واخیست هماغه د همغې وریابل قیمت راځي. نو دا ځل قیمت 0 ده، 0 له 2 سره موږ تاسې جمع کړو 2 کېږي. ا مساوي 2 بیا دوهم ځل قیمت 15 اخیسته، نو دغه 15 به قیمت سي 15 جمع 1 شپږ کېږي. د ا قیمت 3 ده. دلته وایي که چیرې اف په انګلیش کې د که چیرې معنا ورکوي. که چیرې یو له دوو کوچنی وي، نو د یو عدد له دوو کوچنی وي، نو د ا به قیمت 2 سي. نو دا یو څه ده له دوو نه کوچنی ده، نو د ا قیمت 2 کېږي. 2 جمع 2 4. د ا قیمت اول قیمت یو ده. که چیرې 4 له 3 کوچني بیا دا قیمت اخلي، نو 4 له 3 کوچني نه دي، نو اما اولنی قیمت راځي 1 جمع 1 2. دلته د ا قیمت 0 ده په اول ځل. بیا دلته ویلي دي که چیرې 3 له 6 کوچني، نو دا قیمت اخلي. بالکل همدا قیمت به واخلي. یو بس قیمت 1 جمع 1 2 کېږي. دا ځل د ا قیمت څه ده 0 ده. وایي که چیرې 5 له 2 کوچني دا قیمت اخلي، بغیر د دې بیا دغه بل قیمت اخلي. نو دلته موږ وینو چې 5 له 2 کوچني نه دي، نو ا قیمت په 4 سي. 4 جمع 2 شپږ. د ا قیمت بیا 0 ده. وایي که چیرې 7 له 7 سره مساوي، نو دا قیمت اخلي. بالکل 7 له 7 سره مساوي دي، نو د ا قیمت به 3 سي. 3 سي موږ تاسې کله له 3 سره جمع کړو شپږ به سي. د ا قیمت 0 ده. که چیرې 1 له 8 نه کوچنی، نو دا قیمت واخلي. همدغه په دغه اف ال سټیټمنټ کې لومړنی هر قیمت چې واخیسته هماغه د همغې وریابلې قیمت راځي، بیا بل قیمت نه اخلي. نو دلته موږ تاسې وینو چې په دغه اول اف ایلس سټیټمنټ کې دغه اولنی قیمت 3 قیمت واخیسته، بیا همدغه قیمت دغه وریابلې راځي. نو 3 چې کله موږ تاسې له 3 سره جمع کړو شپږ به سي. د ا قیمت 0 ده. که چیرې 5 له 1 کوچني، نو دا قیمت اخلي. بالکل دا قیمت واخیسته، دا نور بیا موږ تاسې مهمه نه ده. نو 3 به سي. 3 جمع 2 5. د ا قیمت 0 ده. که چیرې 5 له 9 نه کوچني دا قیمت اخلي، نو قیمت به 1 سي. دا نور موږ تاسې مهمه نه ده. 1 جمع 3 4 کېږي. دلته د ا قیمت په اول ځل 0 ده. دلته موږ تاسې وینو چې 6 له 5 نه کوچني نه دي، نو دا قیمت نه اخلي. دلته بیا دغه ایلز اف کې دا 5 له 8 نه کوچني دي، نو دا قیمت به واخلي. 1 به قیمت سي. 1 جمع 4 5. دلته د های فنکشن د دوه دانې پارامترونه لري. نو دغه های فنکشن خپل پارامترونه په خپلو کې ضربي، بیا ما قیمت موږ تاسې ته راکوي. کله چې موږ تاسې 0 او 3 قیمت ورکړو، نو دا به سره ضرب کړي، موږ تاسې ته به 0 قیمت بیرته په لاس راکړي. ځکه هر عدد په 0 کې ضرب کړو، موږ تاسې هما عدد له 0 سره مساوي کېږي. د های فنکشن د دوه دانې پارامترونه لري. بیا دلته په اف کې ویلي دي که چیرې د ا قیمت له بي نه کوچنی، نو بیا سره جمع کړه، بغیر د هغې سره ضرب کړه. نو دلته موږ تاسې وینو چې د ا قیمت 3 ده او د بي قیمت 2 ده. نو 3 له 2 نه کوچني نه دي، نو دا به سره ضرب کړي. 3 په 2 کې شپږ کېږي. دلته بیا د های فنکشن د دوستانو دلته هم دا دوه پارامتر لري په همغه شکل باندې لکه مخکینی کارخانګي په شکل. دا ځل چې دا 2 له 3 کوچني دي، نو دا به سره جمع کړي. 2 جمع 3 5 کېږي. دلته اوس دوه دانې، یو د های او د هلو دوه دانې فنکشنونه یې راکړي دي. نو د های فنکشن چې ده په خپلو کې سره ضربي او د هلو چې ده سره جمع کوي. نو دلته موږ تاسې وینو چې د های د پارامترونو قیمتونه 2 او 2 دي. نو 2 په 2 کې 4 کېږي، او د هلو به سره جمع کړي. دا به هم 4 سي. 4 جمع 4 8 کېږي. نو دا وروستنی پړاو ده. وګورو چې کومه کارخانګي راځي. د های او هلو فنکشنونه دي. د های په خپلو کې سره ضربوي همدغه پارامترونه چې کوم قیمتونه موږ تاسې ورکړو، او د هلو یې سره جمع کوي. دلته د های او هلو دوه دانې فنکشنونه دي. د های په خپلو کې سره ضربي او د هلو یې سره جمع کوي. نو کله چې موږ تاسې دغه د ا وریابله
موږ تاسو ته ویلي چې د ا مساوي ده له های فنکشن سره. بیا دلته موږ تاسو پارامترونه هم راکړي دي. نو داسې په خپلو منځو کې سره ضرب کړو، 2 ضرب د 2 به 4 سي د ا قیمت. نو دغه 4 چې موږ تاسو دلته په حلو کې د ا پر ځای ورکو، دا به سره جمع کړي، 4 جمع 4 8 کېږي. بیا د های او حلو فنکشنونه دي. په همغه شکل باندې های په خپلو کې سره ضربي دا پارامترونه کوم قیمتونه چې موږ تاسو ورکو، او حلو یې جمع کوي. نو دلته چې کله موږ تاسو های ته 2 او 2 قیمت ورکو، دا به 2 په 2 کې به 4 سي قیمت. بیا هم دا اخلو موږ تاسو دلته د ا پر ځای په هلو فنکشن کې ورکوو. نو دا 4 او د بي قیمت یو ده، نو 4 او یو 15 کېږي. بیا د های او هلو 2 دانې فنکشنونه دي، خو دا ځل د هلو فنکشن د های فنکشن موږ تاسو ته بیرته راکوي پلس. نو دلته کله چې موږ تاسو هلو ته قیمتونه ورکو 4 او 3، د ا قیمت به سي 4، د بي قیمت به سي 3. نو دلته راځي د ا قیمت 4، د بي 3 د 3 جمع یو 4 کېږي. نو کله چې موږ تاسو دغه های ته 4 قیمت ورکو، د ا قیمت 4، د بي قیمت 4، نو 4 په 4 کې 14 راځي. نو دا دوستانو دغه د سایلنټ ټیچر پروګرام. که چیرې تاسو داسې ویډیوګانو سره علاقه لرئ یا دغه پروګرام سره علاقه لرئ، نو په کمنټونو کې به ولیکئ، بیا موږ تاسو ته لینک درکو. تاسو کولی شئ چې په همدغه ویب سایټ کې تاسو خپله تمرین وکړئ. مننه.